خلیلزاد له کابل قطر ته رسېدلی او ښایي سبا له طالبانو سره په مخکینۍ مسوده د لاسلیک خبرې پیل کړي. له دې لاسلیک سره به د بهرنیو ځواکونو د وتو د کره نیټې د معلومېدو ترڅنګ د تاوتریخوالي ګراف راکم او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد کابل ته په روسي سفر کې له بېلابېلو سیاسي لوري سره کتلي او له ټولو سره د خبرو تمرکز پر سوله و. زلمی خلیلزاد تېر ماښام قطر ته رسېدلی او سمدلاسه یې له طالبانو سره غیر رسمي لیده کاته کړي دي. له قطر سرچینې وایي خلیلزاد او طالبان به ښایي د شنبې په ورځ رسمي غونډه پیل کړي او د یوې اونۍ په لړ کې به دوی له طالبانو سره مخکینۍ مسوده لاسلیک کړي. د مخکینۍ مسودې غټ ټکي د بهرنیو ځواکونو د وتو کره نیټې معلومېدل او د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کول دي. له دې او ځینو فرعي موضوعاتو سربیره دا هم منل شوې چې د مسودې له لاسلیک سره به په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. زما فکر باندې خلیلزاد ماښام به تللی وي ځکه چې دی تلي او هلته به خبرې هم په هغه زړې مسودې باندې کېږي. هغه توافقنامه به امضا کېږي، کېدای شي په یوه هفته په یوه نیمه هفته کې امضا شي. داسې نوې خبره به نه وي، خو بعضې خبرې چې وي هغه به هم تخنیکي خبرې وي.